د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست منصوبین یو تن د ټولنیزو رسنیو د حق په تړاو نیول شوي کس به د خلکو ټولنیزې رسنۍ په ځانګړي ډول فیسبوک حق کاوه او د هغه کس نه به یې د بیرته ورکولو په بدل کې د پیسو غوښتنه کوله. نیول شوی هکر په خپل جرم اعتراف کوي او له خپلو کړنو پښیمانه ښکاري او وایي چې له خپلو زده کړو به د دولت او ملت په ګټه استفاده وکړي. امارات اسلامی وزارت داخله به اینجا آورد، کسی ادعا کرده بود که فیسبوکشان هک کرده بودم، به او خاطر دیگه معذرت میخوایم که دیگه این کار از طرف ما نمیشه. در بخش سایبر کرایم سکیوریتی میفهمم و سوشال نتورک سکیوریتی، سوشال انجینیرینگ که مثال کسایی که مثال مشکلات می داشته باشن و فیسبوک کسایی که هک میشه دوباره میتونیم پس برشون ریکاور کنیم دیگه. همین مشکلات وایت هات سکر ما میخوایم به شکل مثبت استفاده کنم. اگر دولت ما اجازه بدن ما حاضر هستیم. یو تن چې فیسبوک یې د یاد شوي هکر له لوري هک شوی و داسې وایي: مشکل ما این عزت به نام عزت الانام مرا فیسبوک ما هک کرده بود. باز ما آمدم در وزارت داخله اینجا شعبه انتک چی کردم، راپور دادم خیر ببینم یا گرفت پیسه هم گرفته بود، کلی چیز ما پس واپس گرفت ور ما داد. از امارات اسلامی راضی استم. ما د کورنیو چارو وزارت د انتک ریاست منصوبین شپه او ورځ د جرمونو د مخنیوي په موخه زیار وباسي تر څو زموږ هیوادوال په ډاډه زړه خپلو ورځنیو چارو ته رسېدنه وکړي.